سهار په خیر. نن زموږ میچ دی، هارډ بال میچ دی. د دوه میچ کړي دي، یو چې دی بران شوی دی او یو هم ګټلی دی. آسټریا لیګ شروع دی، نو کې زموږ ټیم هم دی، تقریبا 12 ټیمه دي او نن هم یو بل میچ دی. نو ګورو چې دې میچ کې موږ څه کوو، نو ګورو چې څه کېږي. ولې چې موږ یو میچ چې دی موږ ډېر ښه په طریقه ګټلی دی او یو چې دی بران شوی دی. نو ما سره اوسئ د دې میچ لپاره کې. بران هم ښه بران شوی دی. اوس تقریبا یو سټاپ پاتې یم، تقریبا 15 سټاپ ټرین کې راغلم. تاسو به کتلی شئ مخامخ چې که تاسو منټونه ښکاري 2-3 منټه پاتې دي. خیر یو سټاپ به بل ځم، نو دغه نه بعد به بیا انشاءالله په موټر کې ځو. فاینلي زه ګراوند ته راورسېدم. زموږ ګراوند دی کرکټ، دلته چې دی موږ میچ کوو. تاسو کتلی شئ ګراوند دا دومره ښکلی ځای دی چې د دې ګراوند نوم چې دی سیبا، او دلته صرف په کال کې 4 میاشتې میچونه کېږي، ولې چې دلته یخ ډېر زیات دي، بارانونه ډېر کېږي او واوره کېږي. شاته کتلی شئ ونې دي او واړه واړه غرونه دي. تاسو ما نه شاته کتلی شئ ونې دي او واړه واړه غرونه دي. هغه پورې چې دا نیټونه دي چې پریکټس پکې کوي، دا یو ګراوند دی. نو انشاءالله دوستانو چې کله میچ شروع شو هم بیا به ستاسو سره ځم. موږ د میچ دپاره ریډي شو. تاسو کتلی شئ کله په یوه ګنټه کې به نن لوبه سټارټ کوو او ګورو به چې څوک ګټي. په دعا کې هم ضرورت ساتئ. زموږ درېیم میچ دی، دوم ګټلي دي، درېیم هم دا دی او ټوټل هم 12 میچه دي. هوا ډېره زیات ښکلې هوا ده، 50-50 دا مې ټول ولوبول او آوټ شوم. اوس زموږ خیري زه پرې 100 به کوله. څه خیال بالران کې لري دې په ټیم کې؟ بالران څه بالران زه ډېر په غلط کې آوټ شوم. په جمله بامبډیر کې سټم دا تاسو کتلی شئ میچ شروع دی. زموږ سکور چې دی اوس تاسو کتلی شئ 4 وکټې 8 اووره 9 سکور دی. نو په ښه کوچ میچ وګورو. زموږ یو پلیر آوټ شو چې سودیس جان دی، دې نه بعد به شاهین وځي. باسط چې دا 50 وویلی. نو انشاءالله تعالی کوشش به پوره کوو چې میچ ګټلو چانس زموږ نوکر ډېر ښه لوبه وکړله. چانس انشاءالله لرو میچ ګټو انشاءالله. سره انشاءالله تعالی یو کیپر هم دی چې زموږ کیپر هم دی. میچ هم صرف په یو رنز وبایله، بس موږ بیډ لک وو. دغه اخري رنز 2 بال پاتې 2 رنز یې وکړل، یو شاټ انشاءالله نیکسټ ټایم. نو فاینلي کور ته په خیر راورسېدم. میچ خو تاسو پته چې میچ هم بیک هم په یو رنز باندې بیک شارټ رنز یې ډېر څه شارټ رنز وکړه. نو په هغه باندې میچ بیک کړ. نو انشاءالله نیکسټ ټایم او خیره نیکسټ میچ چې دی په یو ښار کې دی، تقریبا نه 4 غنټې 300 کیلومتر دی. دغه په کې هم تاسو ته ولاړ شو. بیخي زیات ستړی یم، کور ته به ځم ریسټ به کوو انشاءالله. دوستانو دا رقم به تاسو ته نور ولاګ دا رقم راځي هره ورځ ډیلی. خوښ شوی مې ضرور کمنټ وکړئ، لایک شیر. هره ورځ یو ولاګ راځي، نوی ولاګ کې به سره ګورو. اوس پورې الله پامان.